د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ په یوه شمولتي غونډې پر مهال وویل چې له افغانانو سره روان چلند نه یوازې غیر انساني بلکې غیر اسلامي هم دی او دا ظلم د نړۍ په هیڅ مذهب او اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. نوموړي دا څرګندونې د یو شمولتي غونډې پر مهال وکړې. دا پاکستان ریاست لګیا دی، افغانان له دې ځای کډوال له دې ځای په غیر انساني توګه باندې په غیر قانوني توګه باندې د عالمي قوانین خلاف دا لګیا دي، دا پسې اخي ته پر دې باندې نن خاموش یې. ښاغلي کاکړ زیاته کړه چې اوسنی حالت د پښتنو د حوصله ازموینه ده او باید ټول سیاسي او مذهبي مشران د دې ناوړه وضعیت پر ضد یو موټی سي. هغه وویل که هر سیاسي یا مذهبي ګوند د روان ظلم پر ضد جرګه راوبلي او تګلاره وټاکي، موږ به ورسره وژه په وژه ودرېږو. دا د وخت ضرورت دی چې ټول پښتانه پرته له سیاسي اختلافاتو د خپلو خلکو د حق لپاره یو موټی سي. ټولو پښتنو دا خواست دی چې موږ به په افغان کډوالو باندې درشو. موږ دا خواست کوو نو ټولو پارټیانو ته کوو، موږ یې NP ته کوو، موږ یې NDM ته کوو، موږ یې PTM ته کوو، موږ یې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته کوو، موږ یې جمعیت علما اسلام ته کوو چې په دوی کې هر څوک دا وایي چې موږ جرګه راغواړو یا موږ میټینګ راغواړو، موږ ورته حاضر یو. راسئ د افغان کډوالو په حواله باندې نه الیکشن دی، نه یو نټ دی، نه جلسه ده، نه جلوس دی، نه ښه دی، نه بد دی، نه سیالي مصرفات ده دلته درنه. راسئ پر افغان کډوالو باندې په کار دا دی چې موږ ټول سره ودرېږو. په کار دی چې له موږ سره بیا ټول ولسونه د دې علاقې له موږ سره ودرېږي چې یو افغان کډوال هم دا قسم وکړو چې له موږ به یو افغان کډوال هم دوی نه باسي. بیا موږ ګورو چې ریاست له تا یو افغان کډوال څنګه باسي.